یو ځل د حضور پاک نه چاته پوښتنه وکړه وی مسلمان بخیل کیدی شي ویاو مسلمان به بخیل وی مسلمان بزدل کیدی شي ویاو مسلمان به بزدل وي وی مسلمان دروغجن کیدی شي وینا مسلمان دروغجن نشي کیدی چې دروغ وای دا به منافق دی دا به مسلمان دی دوه جمعې مې د رښتیاو متعلق او د دروغ او د بدو متعلق خبره درته وکړه زما چې څومره دوستان یې ملګري یې مقتدیان یې اورېدونکي ټولو ته دا درخواست دی د نن نه پس به موږ دا وعده کوو که خیر انشاءالله چې دروغ به نه رښتیا به که شیخ خرڅو که اخلو دروغ به نه که دفتر کې زه افسر یم که بابي دروغ به نه که د یو مقدمه ده چا لړوم او زه وکیل یم دروغ کیس به نه لرم زه به رښتیا خبره ټول نظام بټېږي او که زه صدر شم وزیر اعظم شم او که زه هر څه شم نو زه به د رعیت سره دروغ نه وایم ولې الله به خفه شي قوم به خوشحاله شي نو حضرت معاویه رضی الله عنه حضرت عایشې صدیقې ته یو خبره کړې وه عایشې ته یې ویې ما ته یو نصیحت راولېږه خو مختصر نصیحت راولېږه ډېر نه نو عایشې صدیقې ورته یو ناشنا خبره وکړه ډېره ته پښتو کې ترجمه کومه وی حضرت معاویه ته یې ویې که د الله او د بنده په منځ کې یو خبره راشي که دې خوا دا خبره کوي نو بنده خفه کېږي الله خوشحالېږي که دا بل شانې کې الله خفه کېږي بنده خوشحالېږي نو وی بنده پرېږده الله خوشحاله کا بنده پرېږده الله خوشحاله کا نو الله به دې مدد وکړي او که د الله په مقابله کې د بنده خوشحاله کا نو الله به د بندګانو ته پرېږدي الله به در سره مدد نه کوي والسلام کیمیکل والا رونو واورئ دا کوم کیمیکلونه چې پی جوړېږي وکړئ تپوس د ډاکټرانو نه دا هغه کیمیکل دي چې په مړي یې دا اچي په هسپتالونو کې چې کوم مړی څښا کېږي که نه او دوی یې 2-3 ورځې ساتل غواړي دغه کیمیکل پی اچي چې دا وجود یې څښا نه شي 3 ورځې او 15 او 6 ورځې په بار ملکونو کې مړی پروت دي دغه کیمیکل پی اچي چې دا تاله دې پی جوړوي په خدای قسم ماته یو ډاکټر وي دا د ګردو بیمارۍ ټولې دې نه دي ګرده بلکل تباه کوي اینه څښا کوي خپل پوست تباه کوي او ماشومانو له خلک پې علي مور پلار په پیډر کې ورته دغه اچوي ټول ماشومان یې تباه او برباد کړل ته د خدای نه نه یېرېږې ته خپل بچې نه لرې ستا بچي له چې څوک زهر ورکړي ته خفه کېږې که خوشحالېږې نو ظالمه په مسلمان زهر څکي دا خو زهر دی هغوی بچي له وړي پیډر کې ورته اچوي نو په پردي ماشوم ګلالي ماشوم په ګل ماشوم ته زهر خرڅې خدای نه ویېرېږې یو لوی فتنه روانه زمانو د انکار حدیث لا د خلک د حدیثونو انکار کوي په الله قسم جومات کې ناست یم د دواړو جهانو سردار فرمایي چې زما د سنت او حدیث نه چا انکار وکړي ایمان نه خلاص کافر جومات کې په دې منبر ده نه پوهېږي راشه یو عالم سره کښېنه غټې غټې مدرسې شته لکه که ستا لکې څه شکي ستا په لکې څه شبهې هلکه چې ستا د صحت متعلق او د دارو متعلق څه خبرې نو چا نه ځان پوهې وایه ډاکټر نه خو میک ته نه خېږي چې هغه ډاکټر دا خبره کړې غلطه ده ولې زما له دا وایي هغه انجینر دا خبره کړې ده ډېره غلطه یې کړې ده ولې زما له دا وایي خلک به در پورې خاندي چې پلار شي هغه 15 کاله سبق ویلی په کالج کې تا څه ویلي دي صرف اردو کتاب دې وکتل نو هغه سره مقابلې کې لاړ شي هغه ډاکټر سره کښېنه چې دې پوه کړي هغه انجینر سره کښېنه چې دې پوه کړي دغه زمیندار کې دا زمینداري کې بالکل غلطه کوي دا غلطه طریقه ده نو خلک به در پورې خاندي چې پکې د هغو ماشوم پکې غل ویش ورته وایي غلطه طریقه کوي ته خو زمیندار نه هسې به دې کتاب متاب کتلي په لار به تللي او شیشونه بوټي به دې کتلي او یوې به دې کتلي لږ ورشه یو کوټې په پوله تېر شوې زمیندار سره کښېنه نو به دې پوه کړي ځان به دې پوه کړي دقرنګې علماو 8 کاله او 9 کاله 10 کاله په مدرسو کې سبق ویلی او بیا ښوولې دي هغوی طالبانو ته او تا صرف د اردو 2-3 کتاب وکتل او یا دې صرف دوره وکړه د څه نه خبر نه شوې صرف معمولي او خلک ګمراه کوي ظالم د کافرانو الیکار ګرځي د اغیارو الیکار ګرځي په فیسبوک او په نټ پیسې ګټي آی های د پیغمبر په جامه پیسې ګټي څومره ظلم دی پیغمبر سپکې او پیسې ګټي د پیغمبر د خبرو نه خلک منې کوي او په هغې پیسې ګټي